په سوشل میډیا باندې پرون یو پوسټ چلیږي چې سنتر کوم پړچم کني د اروازه په مدرسه کې خپل استاد خپل شاګرد د سبق نه زده کولو په وجه باندې وخلی دی او په ماشوم لاس مات کړی دی او ماشوم باندې لاس مات کړی دی او ماشوم بیا وروسته اسپتال ته بوتلی. یار که لږ موږ سوچ وکړو دا خو انسانیت نه دی او نه دې ته انسانیت وایي چې یو ایجوکیټډ سړی یو عالم یو محتمم داسې کوي نو بیا خو موږ نور نه ګیله هم نشو کوی. یار که چېرته ماشومان په وهلو باندې سبق زده کوي نو بیا خو په کار داسې وه چې موږ به په ټولې نړۍ کې په ټولې دنیا کې په پیله نمبر ولې چې پاکستان کې ټولو نه زیات وال دي که په سکول وي که په مدرسې کې وي که هر چېرته وي نو ټول نه زیات وال دي. یار که مونږ یو طرف سوچ وکړو چې زمونږ سره کم فارن ملکونه دي دې مونږ نه بیا په تعلیم کې ولې مخکې دي ولې هلته خو نه وال شته نه ټکول شته نه په سکول کې شته. د پاکستان کې په مدارس کې وال دي په سکول کې وال دي مونږ بیا وروسته یو په تعلیم کې په هر څه کې. دا ویډیو در سره لایک کړئ او مخکې در سره شیر هم کړئ او موږ د خپله قیمتي رایه په کمنټ کې راکړئ او زموږ د یوټیوب چینل د سبسکرایب کړئ.